سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس نن سهار په یو رسمي سفر له ایټالیې د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. عبدالله به په دې 2 ورځني سفر کې اوبه د تلپاتې پرمختیا لپاره تر نامه لاندې په نړیواله ناسته کې له ګډون او وینا سربیره د تاجکستان له ولسمشر، لومړي وزیر او د پارلمان له مشر سره هم لیده کاته او خبرې اترې وکړي. ویل کېږي په دې لیدنو کې به د مخابراتو او قانونو په برخو کې هم دواړو هوکړه د افغان او تاجیکي چارواکو ترمنځ لاسلیک شي. د اجرایي ریاست د خبرپاڼې له مخې ښاغلی عبدالله به د یادې غونډې په څنډه کې د ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره هم وګوري. د هالند د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر غني ته له طالبانو سره د شوي اوربند له امله مبارکي ورکړه. سیف بلاک تېره ورځ له ولسمشر غني سره په کتنه کې همداراز د افغانانو په مالکیت د سولې له بهیره د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ او ولسمشر غني هم له افغانستان سره د هالند له مرستو او د سولې له بهیره د ملاتړ له امله مننه وکړه. له دې سره سم تېر ماښام ولسمشر غني په افغانستان کې د ناروې سفیرې ماریس کیر ته د مخخې په کتنه کې د نوموړي د کړو خدمتونو د ستاینې په موخه د میوند معرکې اترې ملالۍ دولتي مډال ورکړ. نن د جون 20 د پناه غوښتونکو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ په نړۍ کې پناه غوښتونکو ته د ښه او خوندي ژوند برابرولو په موخه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې به په داسې حال کې ولمانځل شي چې د همګړۍ څه باندې 6 میلیونه افغانان په کډوالۍ کې ژوند کوي. له دې سره سم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي په تېرو 2 کلونو کې څه باندې 200,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه ورکړې غوښتنه کړې او په وینا یې د یادې ټولنې غړي هیوادونه داسې هوډ نه لري چې پناه غوښتونکي په زوره له خپلو هیوادونو وباسي. له دې سره سم په افغانستان کې د امریکا سفیر بیا د کډوالۍ تر ټولو لوی عامل په هیواد کې روانه جګړه په ګوته کوي. ولسمشر غني وایي که طالبان اوربند ته تیار وي افغان حکومت چمتو دی چې یو کلن اوربند اعلان کړي. ښاغلي غني تېر مازدیګر د کابل ښار په حضور چمن کې د سولې غوښتونکي ولسي حرکت له غړو سره په کتنه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې پرته له قید و شرطه له حکومت سره خبرو ته کینی. نوموړي پر بین الافغاني سولې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې طالبان د خبرو ادرس مشخص کړي او حکومت هم چمتو دی چې په دې برخه کې لاس په کار شي. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه طالبان کولی شي خپلې ټولې اندېښنې له حکومت سره شریکې کړي، طرحه برابره او د تطبیق لپاره یې د خبرو میز ته راشي. له دې سره سم د زابل د سیوري ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو تېره ورځ یو لاریون په ترڅ کې له طالبانو او افغان حکومت څخه د دایمي اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې تر کلات ښار راغلي ژمنه وکړه چې خپلو هڅو ته به تر هغې دوام ورکړي څو په هیواد کې دایمي اوربند او سوله ټینګه شي. دغه لاریونوال د هیواد له نورو اوسیدونکو هم غواړي چې له دوی سره د سولې او اوربند غږ بدرګه کړي. او ولسمشر غني تېره ورځ د هیواد له یو شمېر جهادي سیاسي او ملي مشرانو سره د سولې بهیر او اوربند په اړه سلا مشورې وکړې. د دغې ناستې ګډونوالو د اوربند له تمدید او د سولې له بهیره د ملاتړ ترڅنګ د اوربند په موده کې د هیواد د وضعیت د ښه مدیریت په اړه خپلې سپارښتنې او وړاندیزونه له ولسمشر سره شریک کړل. دوی همداراز له طالبانو هم وغوښتل چې د هیواد د خیر او د افغانانو د هوساینې لپاره د ژر تر ژره د سولې په موخه د خبرو لړۍ پیل کړي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.